پاکستانی پوځي رژیم یو ځل بیا په پلازمېنه کابل او ننګرهار کې ملکي اهداف په نښه او ډیری ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکي په کابل کې د روږدو کسانو پر روغتون برید چې سلګونه تنه پکې شهیدان او همدونه نور پکې ټپیان شو. دغه راز د ننګرهار خوږیاڼو، غنیخیلو، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې پر ملکي وګړو بریدونه په کلکه غندي. دا د اسلامي نړیوالو او بشري اصولو خلاف چاره بولي. په کابل کې د پاکستان پوځ له حکم برید ترسره شوی دی. په هغه کې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال چې 400 شاوخوا کې دي وفات شوي دي او 200 په شاوخوا کې دي زخمیان دي. نو دغه کړنه یا د عمل د ټولو انساني او بشري د ملي او نړیوالو اصولو مخالف دی. من حیث د یو افغان وګړي په حیث باندې دغه زغندم او داسې عملونه به آینده کې بیا ترسره نه شي. او یو وحشي کار یې کړی دی. ملکي اهداف ملکي ځایونه په نښه کړي دي او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. په دې سره یوازې جنایت او ظلم دی. دوی دغه راز پر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د پاکستان د جنایت پر وړاندې چپه خوله پاتې نشي او پر پاکستاني رژیم باید فشار راولي چې د ملکي اهداف او وګړو له نښه کولو ډډه وکړي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله ودرېږي. په نړیوالو مو غږ ده چې پاکستان دغسې غیر انساني، غیر اسلامي، ظالمانه جنایتونه ترسره کوي، بېګناه افغانان شهیدانوي، بمباروي. نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي. د افغانستان پوښتنه باید وکړي، پاکستان له دې ظالمانه کړنو باید اصرار کړي. موږ خواهش چې دغه اسلامي هیوادونو نه کوو چې وروره تاسو خو اسلامي هیوادونه یاستئ، تاسو خو مسلمانان یاستئ، ولې دغه شي دا چې د دغه خلکو مخنیوی نه کوئ، د دغه خلکو ظلم مخنیوی نه کوي، د دغه د تیري مخنیوی نه کوي، د دغه ظالمانو، د دغه بشر خلاف خلکو او هغه خلک چې دا د بشر حقوقو چغې وایي چې دا بشر دی او پلانکی دی او بستانکی دی. نو تاسو اوس راشئ وګورئ دا پاکستان په دې افغانستان کې څوک وژني. د پاکستانی پوځي رژیم جیټ الوتکو تېره شپه د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ترڅنګ په پلازمېنه کابل کې د روږدو کسانو پر شفاخانه برید کړی چې سلګونه تنو ته یې پکې مرګ ژوبله ورړولې ده.